ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لېږلی. هغه اوس ټول افغانانو سرونه خلاص کړل او ټول حقیقتونه یې هم راوسپړل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي غني په دې مرکه کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د سولې تړون ناوړه وبوله او زیاته یې کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونې شوې وې. هغه ویل باید په دې موافقې کې شرطونه وي، نه یوازې دا چې موافقې ټاکل شوي شرایط عملي نه شول، بلکې موږ د خپل شریک متحده ایالاتو پر ځای د دې موافقې پلي کوونکي شو. د مرستو په بندولو او هر څومره فشار چې تصویر یې کېږي موږ یې پرې وګواښلو چې 15,000 بې عاطفه لرونکي جنایتکاران خوشي کړو. ښاغلي غني د افغان خپرېدونکې شبکې ABN سره په تازه مرکه کې وویل د جمهوریت په سقوط کې د ډیرو څېړو ونډه درلوده، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان د مصالحو د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله. ښاغلي غني په دې مرکه کې ویلي دي چې خلیلزاد له خپلو طرحو او ژمنو سره د افغانستان سیاسي قشر ویشلی و. نوموړي دغه امریکا چارواکي یو بې کفایت، مفسد او منفور شخص وباله. ښاغلي ایوبي ته نږدې سرچینو BBC ته ویلي قومندان اصلاح الدین ایوبي له کابله وتلی او په شمالي فاریاب ولایت کې خپل مرکز ته تللی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړه خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.